د افغانان خو دومره کلک مخالفت د اوسني نظام طالبانو سره لري که طالب ښه کار کوي او که بد کار کوي به ده سره همدغه یوه ټپه ده چې طالب ته د پنجاب غلامي او طالبان چې دا د پنجاب ملیشه ده. او 20 کال هلته جمهوریت و د 40 ملکونو استخبارات پراته وو او جمهوریت آزاد مو خپلواک مو او سیمه مهربانه داخله او خارجي پالیسي ټوله په خپل لاس کې وه. زما دا میسج ټولو جمهوریتیانو ته نه دی خو هغه اشخاصو ته دی چې په جمهوریت کې وحشت کړی او اوس هم غواړي چې زمونږ ځوانان ګمراه کړي د هغې په باره کې دغه خلکو ته زما اشاره ده. دغه کسما لګولې دا زما بل ورځ ما یو ویډیو وکړه کله چې د افغانستان اسلامي امارات او د ایران ترمنځ جنګ شو نو هغه ویډیو ما په خپل پیج کې شیر کړه په فیسبوک کې او په ټیک ټاک کې شته تقریبا 15 کسانو کتل څه کم او په هغه پیج کې تقریبا 9 لک کسانو وکتله خو د بده مرغه زما په پیج باندې ما په فیسبوک باندې راپورټونه ول هغه ویډیو ته خو هغه پیج زما یو کم شپه تور ورځله بند شو. دا پروا نه کوي زه په دې باندې پروا نه ساتم خو زه تاسو ته وایم چې تاسو دا 20 کال دغه اشخاص ته تاسو دا 20 کال کم توره کړی 20 کال کم یو لیست ځان د پاکستان نیولې پاکستان په دې تیر 20 کالو جمهوریت کې په تقریبا 140 کیلومتره په افغانستان خاورې ته راننوتې. آیا د طالب په دې 2 کال واکدارۍ کې یو لیست خاورې نیولې د طالب نه؟ تاسو ماته جواب راکړئ. خو همدغه زموږ ملي اردو والا به چې کله به د پاکستان سره جنګ شو په سید خازار وانی درابله زموږ ملي اردو والا به قرباني ورکړه دلته همدغه خرج شوي وکیلان همدغه خرج شوي د حکومت بعضې چارواکي به ټلیفون وکړو هغه به یې بېرته راوغوښتل ته موږ قرباني نه ورکړې زموږ ملي اردو والا به شهیدان ورکړه. او یو مثال یې درته وایم په ننګرهار په کامې سره ګوشته کې قاسم خان شهید خو مې یاد شي که نه بیا معامله چا وکړه چا د هغې معامله وکړه چا د هغې شهادت خرڅ کړو خو همدغه جمهوریت خلکو خرڅ کړو که نه. طالبان هغه خلک دي هغه خلک زه د خود خواته هم بد یم طالبان په تیر په اماراتو کې د ملا صاحب عمر په حکومت کې په تورخم کې جنگ شو او د طالبانو د پاکستان ترمنځ د پاکستان ملیشه د پاکستان فوج تورخم یې پرېښه ټول وارګي ته تلي ورشه هغه تاریخ وګورئ د 1999 نه تر 2001 کاله پورې دې خلکو ته معلومات چې هغه وخت دا جنگ شوی. تاسو ماته وایئ تاسو ورځ داسې کار کړی تاسو راځئ موږ ته پیغورونه راکړئ چې ته طالب شوی دی او دا شوی هغه شوی. زه طالب نه یم خو زه د طالب ښه کارونو ته ښه ویم بدو ته بد ویم. دا هم مبارزه ده دا هم اسلامیت دی دا هم افغانیت دی. او ته چې په خارج کې اوس ناست یې او د دې ځینې اوازونه کوې او د غږونه کوې چې افغانستان به بیا ونیسو ته ولکې نه د افغانستان غم وړې ته د خپلو بلډینګونو غم وړې د خپل قدرت غم وړې د خپل زورواکۍ غم وړې د خپلو چورو چپاو غم وړې. 20 کاله یې د افغانانو وینې وڅکلې 20 کاله د افغانان جزیرې د قدرت جوړې کړې وي یو سړی محفوظ نه و. زما پورې والله زه خپله یېرېدم چې هغوی میدان نه وځم خلک به مې وتښتئ. په غصب کې ستا لاس و په چورواکۍ کې ستا لاس و په تښتولو کې ستا لاس و د وطن خاوره د خرڅوله ستا لاس پکې و چې ته موږ ته یا طالب ته پیغورونه ورکوې چې ته د پاکستان د استخباراتو خلک هستئ. دا په آخره کې بیا په پی ای تیاره کې څوک لاړه اسلام آباد همغه پاکستان عیسی ته همغه پنجابي ته سر ټیټ نه کړو هغه څوک هغه میر شو چې تاسو راځئ موږ ته پیغورونه راکوئ. موږ د دې نظام سره ولاړ یو او زه هغه سړی یم واورئ جمهوریتیانو دغه بعضې اشخاصو ته ویم چې په جمهوریت کې 2 کاله مخکې چې څه کېږي ما ویډیو کړه د اشرف غني صاحب پسې ورته مې چې بیک دی واله ته ځه امریکې ته ځه دا حکومت نه کېږي که زما خبرې هغه وخت کې منلې وې دومره ملي اردو والا به شهیدان شوی وې ځکه ما ته معلومات و چې دا کوږ بار دی تر خپل منظره نه رسي. په دغه چورواکۍ او زورواکۍ کې دغه حکومتونه داسې نه کېږي لکه څنګه چې تاسې روان کړې. او د مبین صاحب څخه غیري لایف وګوره زما مقصد دا و که ما د جمهوریت ملاتړ کړی که ما د طالبانو ما ویل چې دا دواړه سره یو شي زما په یو لاس کې ملي اردو والا دې طرف ته او دې طرف ته مې طالب زما والله کې بل مقصد و او نه مې بل مقصد دی. زما په قبر کې نه طالب سملي او نه پکې جمهوریت سملي. په ما باندې شک مه کوئ زما خبرې دلته ملت اوري زما ستاسې په راپورټونو په هېڅ څه کار نشته دی. الحمدلله زما مبارزه به روانه د طالب ښه کار ته ښه کار ویم بد کار ته بد کار ویم. بله ورځ چې د ایران سره کوم عمل وکړو طالب به نه وي مګر دا تاریخ به پاتې چې طالب دغه شان د غاښ ماتونکی جواب دغه ته ورکړو ایران ته. طالب حکومت ختم شو مګر ماته هغه شپې یادې دي چې پاکستان ته غاښ ماتونکی جواب ورکړو او تر لوړګي پورې پوځیان او ملیشه وتښتوله. دا تاریخ دی دا پاتې کېږي او تاریخ به دا ولیکي چې 20 کاله تاسې دلته زورواکي جنګ سالاري او وطن هم خرڅ کړو ډورنلیان هم خرڅ کړو دا به تاریخ لیکي. زما کلیوالا دی ادریس افغان ته وګوره د 2 ورونه د پنجاب په خلاف شهیدان شوي دغه ویډیو هم درسره وګورئ د ادریس افغان الله دې د هغې شهادت قبول کړي. موږ د ښه کارونو ته ښه کار نه ویو بد کارونو ته بد کار ویو او بله ورځ چې کوم کار طالب کړی زنده باد د نر بچی دی دا د افغان ادریس افغان ویډیو وګورئ الله دې د 2 ورونو شهادت قبول کړي او الله دې واقعي زموږ په وطن باندې رحم وکړي. انشاءالله د پنجاب او د ایران په مقابل کې به مبارزه وي او دغه چورواکو زورواکو په خلاف باندې انشاءالله. یو بل تازه شی چې زما درېیم ورور دی سکه د
پنجاب په مقابل کې جنگیدل نن په شهادت باندې ورسېده. د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه وروسته یې سلاک په جمهوریت دلته کېښوده په افغانستان کې او لاړه ویلې چې دلته نور جهاد ختم شو. لاړه کوزه د پنجاب په فدایي کې ثبت نام وکړ، نن په شهادت باندې ورسېده. نو آیا دغه کوم خلک چې موږ باندې د پنجابي ټاپې لګوي دا به دې شهید ته حبیب الله شهید ته قاسم شهید ته څه رقم سترګې مخامخ کوي؟ داسې په زرهاو نورو